کولیسټرول یا د وینې غوړ څه شی دی؟ کولیسټرول د وینې د غوړو څخه عبارت دی چې د ینې په واسطه تولیدیږي او د بدن د نورمالو وظایفو د پرمخ بیولو لپاره ضروري دي. کولیسټرول په وینه کې د پروټینو سره په ترکیبي ډول موجود وي چې د دواړو ترکیب د لویو پروټینو په نامه یادیږي. کولیسټرول کومې دندې ترسره کوي؟ د بدن د حجراتو د باندنۍ طبقې جوړښت، حجراتو ته د قابل جذب موادو مشخص کول چې کومو ته اجازه ورکړي او کومو ته یې ورنکړي چې حجرې ته داخل شي. د جنسي هورمونونو په تولید کې هم دخیل دي. همدا ډول د اندرال غدې د هورمونونو د کورټیزول، کورټیکوسټیرون، الدوستیرون او نورو په تولید کې هم مهم رول لري. د صفرا په تولید کې هم مرسته کوي. د لمر د وړانګو په واسطه د ویټامین ډي په اخیستلو کې هم مرسته کوي. د هغو ویټامینونو په جذب او میتابولیزم کې هم مرسته کوي چې په غوړو کې د حل کېدو قابلیت لري، لکه ویټامین A، D، E او K. او همدا ډول د عصبي ریښو پوښل دي. د کولیسټرول یا لیو پروټینو ډولونه: لومړی، ټیټ غلظت درلودونکي لیو پروټین. دا ډول لیو پروټین یا کولیسټرول د بدن یا مضره لیوپروټینو په نامه هم یادیږي. دا ډول لیو پروټین کولیسټرول د ینې څخه حجراتو ته انتقالوي چې په پایله کې په حجراتو او د هغه په شاوخوا کې د هغوی ډیروالی د وینې د رګونو د تنګوالي او د هغه د دیوالونو د سختوالي سبب ګرځي چې په پایله کې لوړ فشار، د رګونو شکېدل او داسې نور مشکلاتو سبب کېدای شي. دوهم، لوړ غلظت لرونکي لیو پروټین. دا ډول لیو پروټین د ښه یا مفیده لیو پروټین په نامه هم یادیږي. دا ډول لیو پروټین کولیسټرول د بدن د حجراتو څخه ینې ته انتقالوي او په ینه کې ټوټې ټوټې کیږي او د بدن څخه خارجیږي چې په نتیجه کې د رنګونو د تنګوالي څخه مخنیوی کیږي. دریم، ټرایګلاسراید. ټرایګلاسراید یو کیمیاوي ترکیب دی په کوم کې چې په ډیر مقدار غوړ موجود دي. دا ترکیب د وینې په پلازما کې موجود وي. نوموړي غوړ زموږ د غوړو غذایي موادو څخه کوم چې موږ یې په ورځنیو خوړو کې اخلو منشأ اخلي او همدا ډول په بدن کې د نورو غذایي موادو لکه قندي موادو او داسې نورو څخه هم جوړیږي. کوم چې زموږ د بدن د مصرف څخه زیات شي، نوموړي مواد د بدن په شحمي حجرو کې ذخیره کیږي او د ضرورت په وخت کې په مصرف رسیږي. د کولیسټرولو اندازه: مطلوبه اندازه 200 ملي ګرامه DL. د اخري سرحد اندازه 200 ملي ګرامه DL 290 ملي ګرامه DL تر 200 ملي ګرامه پورې. لوړ حد 240 ملي ګرامه او تر هغه پورته. د کولیسټرولو خطرونه: د لوړ کولیسټرول خطرونه: د وینې د رګونو د دیوال سختوالی او تنګوالی، د زړه د رګونو ناروغي او تنګوالی چې په نتیجه کې د زړه عضلې ته په کافي اندازه وینه او اکسیجن نه رسیږي. کله چې د زړه عضلې ته په کافي اندازه وینه او اکسیجن ونه رسیږي، د زړه حملې او حتی د زړه د دریدو او مرګ سبب کیږي. دا چې د زړه عضلې ته په کافي اندازه وینه او اکسیجن ونه رسیږي، د سینې درد او ناراحتي یا خنقاق صدري رامنځته کیږي. د وینې د رګونو ناروغۍ: د زړه وړې او غټې حملې چې کېدای شي د زړه د ودرېدو او مرګ سبب شي. د وینې د لوړ کولیسټرول نښې: خناق صدري یا د سینې درد چې د غاړې، چپ لاس، معدې او شاوخوا ته انتشار مومي. د تمرین یا ګرځېدو په وخت کې د لینګیو دردونه چې د وینې د رګونو د تنګوالي له وجې منځته راځي. په وینه کې د لختې یا غوټې منځته راتلل چې کېدای شي د وینې د رګونو د بندېدو سبب وګرځي او همدارنګه د وینې د رګونو پرې کېدل یا سوري کېدل. د بدن د پوستکي خصوصا د سترګو په شاوخوا کې پنډ ژیړ رنګه لکو رامنځته کېدل. د وینې د لوړ کولیسټرول اسباب: غذایي رژیم:
هغه غذایي مواد چې په لوړه اندازه کولېسټرول لري لکه هګۍ، پښتورګي، بحري غذایي مواد، لبنیات، حیواني غوړ لکه کوچ، د مال غوړي، وازګې، سپینې غوښې او نور. د فزیکي کار او تمرین کموالی یا نه کول، ځای په ځای کېناستل او پرېوتل د کولېسټرولو خصوصا د بدو کولېسټرولو د لوړېدو سبب ګرځي. د وزن زیاتوالی، د مخدره موادو خصوصا سیګریټو زیات استعمال د بدو کولېسټرولو یا LDL د زیاتېدو سبب ګرځي. د الکولي مشروباتو استعمال، خطرناک فکتورونه کوم چې د تداوي او وقایې وړ هم نه دي. کورنۍ تاریخچه، هغه کسان چې د زړه د ناروغانو او لوړ کولېسټرول درلودونکي مخینه واقعي ولري، مثلا که د چا پلار، ورور، مور او داسې نور د لوړ کولېسټرول تاریخچه درلودله، نو تاسې هم په خطر کې یاست، کیدای شي ورباندې اخته شئ. د کولېسټرول لوړه اندازه په نارینه‌و کې نسبت ښځو ته زیاته ده، یعنی نارینه نسبت ښځو ته زیات په دې ناروغۍ اخته کیږي. هغه ښځې چې تر وخت مخکې شنډېږي یعنی میاشتنی عادت یې بندېږي نسبت هغو ښځو ته چې ناوخته شنډېږي د کولېسټرول د لوړېدو په ناروغۍ ډېرې اخته کیږي. تشخیص: د کولېسټرول اندازه د لابراتواري معایناتو په وسیله کیدای شي. د کولېسټرول د اندازې لپاره مریض باید د معایناتو څخه 12 ساعته مخکې هیڅ شی هم باید ونه خوري او وروسته بیا د وینې نمونه د مسؤل کس لخوا اخیستل کیږي. په وینه کې باید د HDL، LDL او ټرایګلاسراید درې واړه اندازه معلومه شي. درملنه: لومړی د ژوند څرنګوالی، خصوصا هغه کسان چې کورنۍ تاریخچه ولري او یا هغه ښځې چې د وخت نه مخکې شنډې شوې، لاندې ټکي په نظر کې ولري. زیات فزیکي فعالیت باید وکړي، کار دې وکړي او د ورځې حد اقل 3000 متره او یا تر زیات باید روزانه په پښو وګرځي. په خپل ورځني خوراکي رژیم کې له میوې، سبزي، حبوبات، لوبیا، نخود، دالماش او داسې نور، د وربشې ډوډۍ او ښه غوړ، خصوصا هغه غوړ چې مایع او کولېسټرول ونه لري استفاده وکړي. هغه خواړه چې په حیواني غوړو کې تیار شوي وي، خپله حیواني غوړ لکه زیړ غوړي، وازګه، کوچ، سپینه غوښه، همدارنګه ځینې نور خواړه لکه ینه، هګۍ، پښتورګي، لبنیاتو څخه باید کمه استفاده وشي او یا هیڅ ونه خوړل شي. د شپې لخوا حد اقل باید 8 ساعته خوب وکړي.